عبدالله وای پټي معاملې نه منم خو د څه شي پټي معاملې عبدالله ولې یو څه ویلي سلام ستړي مشئ د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله وای هیڅ پټه معامله طالبانو واک ته نشي رسولی نوموړي دغه راز طالبانو ته سپارښتنه کړې چې د تاوتریخوالي او جګړې په دوام د هېواد برخلیک په لاس کې نشي اخیستلی ښاغلي عبدالله سیشن په کابل کې یوې غونډې ته وویل طالبان چې هره غوښتنه لري د مذاکراتو په میز دې وړاندې کړي چې بحث پرې وشي مذاکره کوونکی پلاوی موجود دی هغه دا خبرې د ملي مصالحې علي شورا د ښځو چارو نوي جوړ شوي کمیسیون په پرانیست غونډه کې وکړې دغه کمیسیون به په سولې پورې د اړونده بنسټونو همغږي کولو او د ښځو ماشومانو او د جګړې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې دنده ولري په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو ډېرېدو ته په اشارې ښاغلي عبدالله وویل ډېری معلومات ښیي چې د دا ډول پیښو تر شا د طالبانو لاس دی هغه وویل په داسې حال کې چې د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره شوې طالبان هڅه کوي چې د تاوتریخوالي له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي عبدالله وایي طالبان چې هره غوښتنه لري د خبرو په میز دې وکړي مذاکره کوونکی پلاوی موجود دی عبدالله د پټې معاملې خبرې په داسې مهال کوي چې په وروستیو کې طالبانو له امریکا سره د هوکړې پر اساس د نوي حکومت موضوع رامنځته کړې او وایي اوسنی حکومت د دوحې د تړون پر اساس له منځه ځي او ټول شموله نوی اسلامي حکومت به جوړیږي مطلب امریکا له دوی سره نوی حکومت منلی دا بحثونه په وروستیو ورځو کې په کابل کې هم تاوده شوي خو ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د خلکو په رایه واک ته رسېدلی او د ولسمشرۍ له قانوني مودې پوره کولو وروسته به د ټاکنو له لارې بل ولسمشر ته واک پرېږدي په هر حال تاسو د عبدالله د خبرو په هکله څه نظر لرئ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ تر بلې ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم د الله په امان